سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. غزني کې د ماین چاودنې له امله 7 تنه عسکر وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي له افغانستان نه د خپلو ځواکونو ایستلو سره به په دغه هیواد کې جګړه ختمه کړي. کابل کې نامعلومه کسانو د استقلال روغتون په ډاکټرانو د چړو برید کړی دی. پینټاګون وایي په 2020 کال کې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 0 ته راښکته کړي. سعودي عربستان خبر ورکړی چې خلک کولی شي له راتلونکي اکتوبر میاشتې په مشروط ډول عمره ادا کړي. د اسرائیل او سودان اړیکو عادي کولو په موخه امریکایي، اماراتي او سوداني چارواکو غونډه کړې. د امریکا دفاع وزارت یو ځل بیا ویلي چې د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه یې شواهد نه دي موندلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د امریکا راتلونکی ولسمشر به ارومرو د ایرانیانو غوښتنو ته تسلیمیږي. د اسلامي نړۍ ستر عالم او لیکوال علامه نورالدین عطر د 83 کلونو په عمر د سوریې په حلب ښار کې وفات شو. د فرانسې په ایفل برج کې د چاودیدونکو توکو د شتون له راپور وروسته دغه ودانۍ تړل شوې ده. د خبرونو پای.